سلیمان خېل پښتنو تاریخ شجره او نامتو خلک. ګرانو دوستانو، پښتون 15000 کلن تاریخ چینل ته ښه راغلاست. نن زموږ ویډیو د پښتنو یو نامتو او تاریخي قبیله سلیمان خېل پښتنو په اړه به وي. نو راځئ چې ستاسو په خدمت کې تاریخي معلومات وړاندې کړو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریک شي. سلیمان خېل پښتانه. زموږ پښت پوهان او توکم پیژندونکي سلیمان خېل د غلجیو د قبیلې د ټولنیز ګروپ نه یوه مهمه قبیله ګڼي. د غلجیو په ټولنیز ګروپ کې د نورو قبیلو په پرتله د سلیمان خېلو قبیله د شمیر او وګړو له مخې هم یوه لویه قبیله ګڼل شوې. د سلیمان خېلو عنعنوي ټاټوبی د پکتیکا اوسنی ولایت دی او زیاتره سلیمان خېل د دغه ولایت د کټواز، وازېخوا، میټاخان او داومني په ولسوالیو کې استوګنه لري. د سلیمان خېلو د قبیلې یو شمېر خلک د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د زرمت او سمکنیو په ولسوالیو کې هم استوګنه لري او داسې ویل کېږي چې د زرمت ولسوالۍ تقریبا نیمه برخه په تیره بیا سهیلي برخه د سلیمان خېلو نه ډکه ده. د سلیمان خېلو یو شمېر خاخونو او خېلونو د خپل اصلي ټاټوبۍ نه مهاجرت کړی او د ننګرهار ولایت د سره رود، حصارک او چپرهار په ولسوالیو او همداراز د لغمان په ولایت کې میشته دي چې په نوموړو ولایتونو کې دغه خاخونه او خېلونه د جبار خېلو، معروف خېلو، ستانیزیو، دولتزیو، احمدزیو او بابکر خېلو په نامه یادېږي. همداراز د لوګر، غزني، میدان وردګ، بغلان، کندوز او کابل کې هم ډېر شمېر سلیمان خېل استوګنه لري. په للندر، تیزین، ګندمک، علیشنګ، د لوګر په التمر، سپیګه، سرخاب او ازاره کې هم سلیمان خېل استوګنه لري. د کندهار ولایت په مرکز د کندهار په ښار کې هم یو شمېر سلیمان خېل غلجي میشته دي. په تیره بیا د دوی یوه پښه چې دینار خېل نومیږي او په خپلو نومونو د کندهار د ښار په منځ کې کوڅې لري. د کندهار د سلیمان خېلو کې یو مهم ملي پانګوال تیمورشاه خان احمدزی و چې په لومړي ځل په افغانستان کې د کاغذ جوړولو فابریکه جوړه کړه. داسې هم ویل کېږي چې د کندهار سلیمان خېل په اصل کې له کټوازه راغلي او دلته یې اوس شپږم نسل ژوند کوي. د کندهار دینار خېل پښتانه اوس هم په کندهار کې د ځانګړي شهرت څښتنان دي او د خلکو ترمنځ له عقیدوي پلوه د ځانګړي درناوي نه برخمن دي. اوس هم د کندهار خلک خپل ماشومان د خوردو لپاره دینار خېلو ته بیایي. په تیره بیا هغه ماشومان چې ژبې یې بندیږي او د خبرو کولو ستونزې لري د دینار خېلو په خوردو یې ژبې پرانیستل کېږي. پر افغانستان برسیره ډېر شمېر سلیمان خېل په پښتونخوا او هم د پاکستان د کراچي په ښار کې استوګنه لري. یو شمېر سلیمان خېل د هندوستان په ختیځ بنګال، په تیره بیا کلکتا، بمبئی، د آسام په ایالت چې سلیمان خېل آشام بولي، بهار او اوډیسا کې استوګنه لري او خپلې سوداګریزې چارې او معاملې پر مخ بیایي. باید یادونه وکړو چې ستر بنګالی شاعر او لیکوال او په ادبیاتو کې د نوبل د جایزې ګټونکی رابیندرنات ټیګور 1941 زیږدیز کال چې د کابلی والا کومه کیسه لیکلې ده او بیا په 1956 میلادي کال ترې یو فلم هم جوړ شوی دی. د یو تن پښتون رحمت خان کیسه ده چې په اصل کې سلیمان خېل پښتون و. همداراز د یو بل پښتون سلیمان خېل جانباز او د هغه د میرمنې شسمیتا بنرجي نه هم هندیانو په 2003 میلادي کال کې یو فلم جوړ کړی دی. د سلیمان خېلو د قبیلې ختیځ ته د خروټو قبیله، جنوب ته د ډیورنډ کرښه، لویدیځ ته ترکي او شمال خواته اندړ موقعیت لري. سلیمان خېلو د قبیلې خاخونه او خېلونه. د سلیمان خېلو قبیله ډیرو څانګو، خاخونو او خېلونو ویشل شوې ده.
چې د ځینو نومونه یې دا دي: احمدزي، صالح خیل، منځي، دینار خیل، شاتوري، علي خیل، نظام خیل، شاه خیل، قلندر خیل، عیسی خیل، معروف خیل، بابکر خیل، جبار خیل، ستانیزي، ستانکزي، موسی خیل، ټغر، کړو خیل، یحیی خیل، بادین خیل، اسماعیلزي، عبدالرحیم خیل، ډاسو، ګل خیل، منا خیل، سلطان خیل، نسو خیل، سرخان خیل، مموزي، مندوزي، خواجه خیل، نسو خیل، صدو خیل، دولتزي، غني خیل، ګلداد خیل، ساغري، روکي، لنډیزي، ادین خیل، جلالزي، کلا خیل، محمود خیل، میشن خیل، پاینده خیل، ممار خیل، اتمان خیل، شیرپای، امیر خیل، مټا خیل، غیبو خیل، ناخیل، فتح خیل، جانی خیل، حسن خیل، شبکی خیل، پیارو خیل، کتب خیل، مغل خیل او داسې نور. یو شمیر سلیمان خیل کوچیاني ژوند لري چې د ژمي په موسم کې د وزیرستان شنو او نسبتاً تودو سیمو ته ځي او په دوبي کې د وازې خوا په شاوخوا کې کیږدۍ وهي. د سلیمان خیلو د کرنې ځمکې. سلیمان خیل زیاتره د کرنې او مالداري په چارو بوخت دي. په کومه سیمه کې چې دوی استوګنه لري هغه ځمکه ډیره اواره او د اوبو ستونزې یې ډیرې دي. له همدې کبله ډیر خلک یې له کاریزونو نه ګټه اخلي. د تیرو څو لسیزو راهیسې د واټر پمپونو رواج هم پکې شته او خلک د همدې واټر پمپونو په وسیله خپلې ځمکې خړوبوي. د دوی د سیمې زیاتره ځمکې یو فصل حاصل ورکوي. اقلیم یې په ژمي کې سوړ او په دوبي کې تود دی. په شرني او ځینو نورو برخو کې خلک انګور، زردالو، مڼې، هندواڼې او خټکي کري. که چیرې دولت وغواړي چې د دوی ځمکې د اوبو له پلوه خړوبې شي نو د اوبو د بندونو د جوړولو امکانات پکې شته. د سلیمان خیلو خوراک. سلیمان خیل په خوړو کې د غنمو له ډوډۍ نه ډیر ګټه اخلي. د دې قبله چې دوی په مالداري هم بوخت دي نو د کروتو، شیدو، مستو، کوچو او هګیو نه هم استفاده کوي. د ژمي په موسم کې د وچو میوو استعمال هم پکې رواج لري خو د وریجو استعمال پکې لږ دی. د سلیمان خیلو لباس او جامې. د سلیمان خیلو د قبیلې خلک خورا غټي لونګۍ په سروي چې زیاتره ژړبخون رنګونه لري. دوی پر خپلو اوږو څادرونه هم اچوي چې په خپله لهجه کې یې تازر بولي. د ښځو جامې په عمومي توګه سرې او شنې دي. په پیغلو نجونو او ځوانو ښځو کې د ګنډونو استعمالول هم شته. دوی په جامو کې ډېرې مرۍ هم استعمالوي چې د کمیسونو لستوڼي په زرتارو، لیسو او چرمو باندې ښکلي کوي. د دوی پرتګونه 14 یا 15 ګزو ته رسیږي. ښځې په عمومي ډول پڼې پخپو کوي چې دوی په خپله لهجه کې کپې بولي. سلیمان خیل په پښتني ننګ او غیرت ټینګ خلک دي. دوی میلمه پالونکي او د علم او پوهې سره مینه لري. دوی دینی عالمانو او پیرانو ته ډیر درناوی لري. د افغان انګریز په دریګونو جګړو کې د انګریزي ښکېلا ککړو سره جنګېدلي او هم د روسیې یرغلګرو په ګونډو کولو کې خپل هیوادني رسالت سرته رسولی دی. د سلیمان خیلو تفصیلی شجره. د قیس عبدالرشید صحابي رضی الله تعالی عنه په 4 اولادو کې بیټ نیکه تر ټولو مشر و. د بیټ نیکه په اولادو کې بیبي متو وه چې شاه حسین غوري ته واده شوې وه. د دوی 2 اولادونه غلجي او لودي یا ابراهیم. د غلجي په اولادو کې بیا برهان او د برهان په اولادو کې بیا سلیمان خیل او علي خیلو.
د سلیمان خېل نیکه په اولادو کې احمدزي، صالح خېل، اسماعیلزي، بچا، زینازي، سادنزي، پاستانزي، یاستانزي، سمرازي، مینزي، بابکر خېل، معروف خېل، موسی خېل، عیسی خېل، یحیی خېل، کړو خېل، ټغر، بادین خېل، علادین خېل، تورګوټی. صالح بن سلیمان نیکه په اولادو کې صدو خېل، دولتزي، غني خېل، ګلداد خېل، شاغری، روږي، لنډزی، خوشحق. اسماعیلزي بن سلیمان نیکه په اولادو کې بیا عبدالرحیم خېل، سلطان خېل، ډاسو. بچا بن سلیمان نیکه په اولادو کې قیصرو او د قیصر په اولادو کې شوزي یا متوري، نسو خېل، خواجه خېل، ګل خېل، مشر خېل، سرخان خېل، ببری، ماموزي. ستانزي یا باستانزي بن سلیمان نیکه په اولادو کې الوزي، چرانزي، اتوخېل، چوتیزي، مغول خېل، بابکر خېل، جبار خېل، قطب خېل، پیارو خېل، اتمان خېل، شیرپای، جابر خېل، امیر خېل. او سمرازي بن سلیمان نیکه په اولادو کې پایند خېل، جلالزی، شاتوری، دینار خېل، سلطان خېل، نیس خېل. د سلطان خېل بن سمرازي بن سلیمان نیکه په اولادو کې بیا متا خېل، غیبو خېل، فتح خېل، جانی خېل، یحیی خېل، حسن خېل، ادین خېل، محبوب خېل، شبکی خېل، رپ ریکړی. د سلیمان خېلو ځینې مشهوري څېرې. د نورو پښتني قبیلو په څېر د سلیمان خېلو قبیلې هم په خپلې غېږ کې لیکوالان، شاعران او افسران روزلي دي چې د ځینو نومونه په لاندې ډول دي: د پښتو ژبې نامتو شاعر او لیکوال ښاغلی سلیمان لایق، د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې د ژاندارم او پولیسو قومندان ښاغلی ارواښاد جنرال عبدالحکیم خان کټوازی چې یو ملي شخصیت و او بیا وروسته په پېښور کې شهید کړل شو. لیکوال او مترجم ښاغلی نظام الدین سلیمان خېل چې د محمد وتک پټه خزانه له پښتو نه جرمني ژبې ته ژباړلې ده. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت کې د ننګرهار والی ښاغلی محمد ګل سلیمان خېل، د افغانستان رئیس جمهور ډاکټر نجیب الله، متقاعد جنرال ښاغلی حیګل سلیمان خېل، د پکتیکا پخوانی والی ښاغلی محمد اکرم خپلواک، په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت د خلکو استازی ښاغلی نادرخان کټوازی، د پښتو ژبې شاعر او لیکوال ښاغلی خیال محمد کټوازی، رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني. په دغه چینل کې ستاسو په خدمت کې د پښتنو 15,000 کالو تاریخ، کلتور، د قبیلو شجره، تاریخي باچاهان او ورسره نامتو خلکو په اړه به معلومات درکول کیږي. دغه ټولو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي.